بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم راج محمد زیب سجاول او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. په ملکن ټي وي باندې دینی پروګرام پلوشي کې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د نور کلینی په شان ما سره په دې پروګرام کې موجود دی مولانا ایاز انصاری صاحب چې تاسو په واتس اپ را لګلی شوی سوالات او داغي جوابات به د اسلام پرانا کې درکې. مولانا ایاز انصاری صاحب تاسو شکریا هم ادا کوم. دا اولې سوال مونږ ته د سعودي عرب ریاض نه امجد خان را لګلې دی وی چې د دې لسو شپو څه فضیلت دی. علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. د دې لسو شپو په اسلام کې ډېر لوی اهمیت او فضیلت راغلی دی. ابو عثمان النهدي رحمه الله تعالی دا یو تابعی تیر شوی دی. هغه فرمایي کان السلف یعظمون 13 مخکینی چې کوم نیکان خلک تیر شوی دی صحابه کرام تابعین هغوی به د 13 ډېر زیات تعظیم کو ډېر زیات خیال به ساتو. په هغې 13 کې د ټولو نه اولنۍ دا د رمضان المبارک ته اخیرنۍ عشره ده. دا اخیرنۍ لس شپې دي. د دې به خلکو ډېر زیات خیال ساتو او د دې به ډېر زیات تعظیم کوو. او کله چې به دا لس شپې شروع شولې نو عایشه رضی الله تعالی عنها زمونږ او ستاسو مور فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې لسو شپو کې دا ټول شپې رونولې و ایقظ اهله او خپل د کور ټول خلک چې دی نو هغه به راپاسولو. او په دې لسو شپو کې به نبی علیه الصلاة والسلام داسې عبادت او داسې محنت کوو چې هغه به د دې لسو شپو نه علاوه په نورو شپو کې نبی علیه الصلاة والسلام نه کوو. نو د دې لسو شپو چې دی د دې په اسلام کې ډېر زیات اهمیت دی. موږ هم پکار دي چې موږ په دې لسو شپو کې عبادت وکړو او د الله رب العزت د خپل ځان نه راضي کړو. ایاز انصاری صاحب دا بل سوال مونږ ته د لونخوړ مردان نه اسف خان را لګلې دی. دی وایي چې د لیلة القدر فضیلت څه دی او دا په کومه شپه کې راځي؟ لیلة القدر د دې دا نوم چې دی نو دا الله رب العزت یې ښودی دی او قرآن کریم کې الله تعالی د دې شپې د فضیلت ثابتولو دپاره پوره یو صورت چې دی هغه نازل کړی دی چې هغه صورت ته سورة القدر ویلی کېږي. الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه مونږ دا قرآن د قدر په شپه باندې نازل کړی دی. نو د دې شپې د ټولو نه اولنی فضیلت دا دی چې الله رب العزت دې شپې ته د قدر شپه ویلې ده او چې الله رب العزت یوې شپې ته د قدر شپه ووایي نو تاسو سوچ کوئ چې د هغې څومره لوی اهمیت دی. دویم الله رب العزت دې شپې ته مبارکه شپه ویلې ده. په سوره دخان کې الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، بېشکه دا قرآن مونږه د برکت والا شپه کې نازل کړی دی. نو دا شپه یو د قدر شپه ده او دویمه ده د برکت والا شپه ده. او د ټولو نه لوی فضیلت چې هغه د دې شپې دی هغه دا دی چې الله رب العزت په دې شپه باندې قرآن کریم چې دی هغه نازل کړی دی څنګه چې الله رب العزت دغه سورة القدر کې فرمایلی دي. او د دې شپې عبادت کول چې دي نو دا د 1000 شپو د عبادت نه زیات غوره دي. عزتمندو سوچ کوئ چې د یوې شپې عبادت او دا الله رب العزت ته د 1000 شپو د عبادت نه زیات غوره. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله رب العزت وایي په دې شپه کې بندګي او عبادت کول چې دي نو دا د 1000 شپو د عبادت او بندګۍ نه زیات غوره دي. او دا هغه شپه ده چې د دې د لاندې کولو دپاره به نبی علیه الصلاة والسلام په دې لسو شپو کې اعتکاف کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله چې التمسوها فی العشر الاواخر. تاسو دا لیلة القدر د دې رمضان المبارک په دې اخیرنۍ لس شپو کې ګورئ. نو په دې ټولو لسو شپو کې عبادت کول پکار دي، د قرآن کریم تلاوت او دغه شانتې دعا، توبه، صدقه ورکول، د کمزورو مدد کول، دا ټول عبادات دي. دا په دې لسو شپو کې کول پکار دي. په دې لسو شپو کې یوه شپه ده چې هغه لیلة القدر ده. او بیا د هغې که طاق شپې شي نو طاق شپو کې زیات امید دی او بیا د ټولو نه زیات امید چې دی نو هغه د دې 28مې روژې متعلق
زیات احادیث دي چې لیلة القدر په دغه شپه باندې ده. خو بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام به په دې لسو واړو شپو کې محنت کوو. موږ هم دا پکار دي چې موږ په دې لسو شپو کې محنت وکړو، ځکه چې دې کې به موږ لیلة القدر لاندې کړو او هغه دومره قیمتي شپه ده چې د زرو میاشتو د عبادت نه هغې شپه کې عبادت کول زیات اجر لري. ایاز انصاری صاحب، دا بل سوال مونږ ته د سعودي عرب نه محمد اسلام کړی دی او هغه وایي چې په 28 باندې یو سړی عمره وکړي نو هغه ته به د حج عمره ثواب میلاویږي که نه؟ دا سوال د دې باره کې زموږ په معاشره کې یو غلط فهمي ده. زموږ د خلکو دا سوچ دی چې په 28 روژه باندې عمره کول دا د حج برابر دي، او دې وجې نه تاسو ګورئ چې د 28 د روژې دپاره او په هغه ورځ باندې د عمرې کولو دپاره خلک د ډېر مخکې نه ټکټونه اخلي او د عمرې د کولو کوشش کوي. حالان کې حدیث چې کوم راغلی دی نو په هغې کې د 28 روژه نه ده خاص کړی شوې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې العمرة فی رمضان تعدل حجه، په رمضان المبارک کې عمره کول هغه که د رمضان المبارک په هر ورځ باندې په دې کې عمره کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حج برابر ده او د هغې عمره اجر لري. نو د 28 د دې تخصیص نه دی راغلی چې صرف په دې باندې وشي نو هغه به د حج برابري نه. په رمضان المبارک کې چې په هر ورځ باندې عمره وشي نو دا د حج عمره اجر لري. او د دې 28 عام طور خلک د دې وجې نه زیات اهتمام کوي چې د 28 باره کې د ډېر شي خلکو دا خیال دی چې دا د لیلة القدر شپه ده او په دې شپه باندې قرآن کریم چې ده نو دا نازل کړی شوی دی. نو که واقعي په دغه شپه باندې لیلة القدر وي نو بیا خو د هغې عبادت کول په دغه شپه باندې څومره چې سړی د الله رب العزت بندګي وکړي نو هغه زیات اجر لري. خو نور د عمرې متعلق د 28 خاص کول چې دي نو دا په شریعت کې نه دي راغلي، بلکې ټول رمضان المبارک کې چې څه عمره وکړه نو دا به د حج برابر وي، د هغې عمره اجر به لري. مولانا صاحب، دا بل سوال د پیښور ښار نه ایاز خان کړی دی او دی وایي چې دا اعتکاف چې دی په دې 10 ورځو کې کېږي او که نه دا د روژې نه پس هم کېږي؟ اعتکاف دې ته ویلی کېږي لزوم المسجد لطاعة الله. سړی په جومات کې خپل ځان لازم کی، اول ته کینی د الله رب العزت ته عبادت او د بندګۍ دپاره. د دې دپاره څه خاص ورځې نه دي ټاکلی شوي چې په دې ورځو کې به اعتکاف کېږي او د دې نه علاوه په نورو کې به نه کېږي. البته د رمضان المبارک په دې اخیرنو 10 ورځو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاص اهتمام کوو او نبی علیه الصلاۃ والسلام به اکثر چې دی نو په دې 10 شپو کې اعتکاف کوو. نو ځکه عام طور خلک چې دی په دې شپو کې اعتکاف د هغې اهتمام کوي. د دې نه علاوه هم اعتکاف کېدلی شي او د اعتکاف دپاره څه ټیم هم خاص نه دی چې دومره ټیم به اعتکاف کوي، دې نه کم نه. اعتکاف د 1 شپې هم کېدلی شي، د 1 ورځ هم کېدلی شي، د 2 د 3 او څومره چې انسان اراده او نیت کوي د هغې اعتکاف چې دی دا ټیک دی. لکه حدیث کې راځي یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایله چې ما په جاهلیت کې دا نظر منلی و چې زه به یوه شپه اعتکاف کوم په مسجد الحرام کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل اوفی بنظرک، خپل نظر چې دی نو دا پوره که او دغه یوه شپه اعتکاف چې دی نو دا وکړه. نو دې نه معلومه شوله چې رمضان المبارک نه علاوه هم اعتکاف کېږي او د یوې شپې اعتکاف هم کېږي. او د اعتکاف دپاره د روژې نیول چې دی نو دا هم لازم نه دي، ځکه د شپې خو روژه نه نیولی کېږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وویل چې تاسو د خپل نظر چې دی د شپې د اعتکاف ده دا پوره کوي. نو اعتکاف چې دی دا د رمضان المبارک سره خاص نه دی، اگر چې په دې ورځو کې اعتکاف کول دا زیات اجر او اهمیت لري، ځکه چې دې ورځو د اعتکاف مقصد دا دی چې لیلة القدر هغه سړی لاندې کړي او د هغې د اجر حاصل کړي. ډیره زیاته مهرباني د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو او ډیره زیاته مهرباني مولانا ایاز انصاری صاحب. ګرانو کتونکو او ګرانو مسافرو، پروګرام تاسو کتو پلوشي. امید دی پروګرام نه تاسو ډیر څه زده کړي او تاسو را لېږلي شوي سوالات اسلام په رڼا کې د هغې جوابونه مولانا ایاز انصاری صاحب درکړه. په بل پروګرام کې به تاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت راکوئ. په لوی الله مسپارم، چېرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.